محمد یواز ورو اړیکه نیولې و. لومړی پوښتنه د محترم مفتي صاحب وایي که چیرې یو زنانه د کوچني مریضي لري د 40 شپو مخکې مریضي خلاص سي لمونځ کولی سي او که یا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. رواه أبو داود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ابدالي صاحب دغه محمد یوز د اولی پوښتنې په جواب کې موږ دا ورته فرمایو چې کله د زنانې بچی پیدا سي نو کله چې د دې بچی پیدا سي نو بیا کچیر دی لره همیشه وینه راتلل وینه همیشه و نو په احادیثو کې د دې د پاره وخت کم دی هغه 40 ورځې ټاکل شوی دی یعنی 40 ورځې دی ورته ټاکلی دي او کچیر داسې وسو چې در 40 ورځو وینه زیات اسول بیا به د خپل منځ او اودس شروع کوي. مثلا وزدادي نن پر 8 بجې باندې د دې بچی پیدا سو نو سبا نه بل سبا نه داسې روانه حتی چې در 40 ورځو پورې په 40 ورځ دغه 8 بجې سپینو د دې 40 ورځې پرس کله چې د دې 40 ورځې پرس ولې نو بیا دغه 40 ورځو سم بعد یعنی د 8 بجو سم بعد به د خپل غسل کی بیا خپل مانزه د لپاره تیاری کی دا هغه وخت چې کله د دې وینه جاری او کچیر داسې و چې د دې وینه د 40 ورځو څخه کم بند سو مثلا پر 10 ورځې بند سو پر 15 بند سو پر 6 بند سو نو بیا چې کوم وخت د دې وینه بند سو یو وخت المانزه کامل پر دې باندې تیر سو بس پر دې باندې چې کوم دی غلمنځ لازم سو دا بخپل غسل کی د غسل سم بعد به د خپل منځ باندې چې کوم دی هغه شروع کی. دا مسله مراقی الفلاح چې پر صدر د تحتاوی پرته د صفحه نمبر 140 کې راوړل. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولاده او خروج اكثر الولد واكثره 40 يوما لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك ولا حد لاقله اي النفاس اذ لا حاجه الى اماره زائده على الولاده. نو بهر حال د دې 40 ورځو څخه کم به عدد معلوم نه دی که پر دوی ورځ باندې وینه ودرې ده هم به بس د خپل غسل چې کم دی هغه به کوي بیا ورسته المن شروع کوي. هم دا غرنګ داغه مسله رد المحتار جلد نمبر اول صفحه نمبر 540 کې راوړې ده.